بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په نن ورځ لیکچر کې به تاسو ته د پرسنلایز په کمانډ باندې به خبرې کوو چې دغلته کې به دي کې موږ سره نور کمانډز دي. لکه په تېر ورځ لیکچر کې موږ تاسو ته په ډیسکټاپ سیټینګ باندې لیکچر اخیستی و چې په ډیسکټاپ سیټینګ کې موږ تاسو ته هغه ټول کمانډز تشریح کړل لکه براډنس شو، نایټ لایټ شو، ایچ ډي آر شو، بل سکیل ده، بل چې د ډسپلی ریزولوشن دی، دا ټول موږ تاسو ته یو په یو تشریح کړل. خو په نن ورځ لیکچر کې به راشو دلته کې تاسو سره به په پرسنلایز باندې به دا لیکچر اخلو چې د دې په واسطه کولی شو موږ د خپل د کمپیوټر په ټول لوکاپ یعنې ډیزاین باندې به چینجز راوړو چې په دې کې به بیکګراوند ایمیج بدلیږي، کلرز په بدلو په دې په واسطه باندې. خو په پرسنلایز کې که چیرې تاسو کله کلیک وکړئ تاسو به لومړی دغه صفحه خلاصیږي. په دې صفحه کې لومړی موږ سره وګورئ په سکرین باندې دغلته یو تاسو ته یو سکرین درکړل شوی ده چې دې کې به هغه تیمز به تاسو ته ښایي چې تاسو الریډي اپلای کړی وي ورباندې. دې نسان کې ګورئ دلته ما سره شپږ دانې ډیزاین راکړل شوي د تیمز چې دا موږ کولی شو په خپل سکرین باندې اپلای کړو. لکه وګورئ کرنټلی ما سره دغه تیم اپلای دی، زه کولی شم دا یو اپلای کوم، کلیک کوم ورباندې، دا به ما سره اپلای کیږي. ګورئ په ټول سکرین په هغه ټول صفحو کې به چینجز راځي. لکه تاسو راشئ پاپ اپ مینیو وګورئ په دغه شکل ښودل کیږي. که چیرې سټارټ مینیو ته راشو په دغه طریقه باندې ښودل کیږي. موږ سره هر څه کې تغیرات راځي. که چیرې ایکسپلورر راخلاص کړم هغه هم په دغه ډیزاین سره ښودل کیږي. صحیح ده؟ یعنی تیم کولی شي زموږ د سکرین په هره برخه کې چینجز راوړي. نو راشئ په پرسنلایز کې زه به یو بل تیم به اپلای کړم، هغه هم په همدغه شانته بیکګراوند ایمیج به هم ورسره بدلیږي. په هر یو څیز کې به د دې تغییرات راځي په دغه کې. صحیح ده؟ نو موږ سره په پرسنلایز کې چې هر یو تیم تاسو اپلای کوئ په هغې کې به تاسو سره تغییرات په دې کې راځي. صحیح ده؟ لکه ایمیج به بدلیږي، کلر به بدلیږي، یعنې تیمز د سکرین په هره برخه کې چینجز راوړي. ښه دې نه پس چې تاسو کوم یو اپلای کړل تاسو ته به دلته پریویو ښایي. پس موږ دې سره لرو بیکګراوند باندې چې کله کلیک وکړئ تاسو ته به دغه صفحه خلاصیږي. په بیکګراوند سره کولی شئ تاسو پکچر بدل کړئ. لکه د بیکګراوند پکچر بدلولی شئ، راشئ دلته وګورئ تاسو سره به دلته پکچر انتخاب شوی وي. صحیح ده؟ نو که چیرې دلته کلیک وکړئ موږ سره یو پکچر دی، بل سولیډ کلر دی، بل موږ سره سلایډ شو دی. صحیح ده؟ په دې درې واړو باندې نن خبرې کوو. لومړی موږ سره پکچر انتخاب دی، نو کولی شئ تاسو ایمیج بدل کړئ د بیکګراوند. صحیح ده؟ د ډیسکټاپ باندې ګورئ دلته تاسو سره الریډي څه ایمیجز دي، تاسو کولی شئ یو د دې نه اپلای کړئ ځان ته. ګورئ دې باندې مې کلیک وکړه، راشئ وګورئ دا مینیمایز کړئ، هماغه تصویر به اپلای شوی وي ورباندې. صحیح ده؟ که چیرې راشم دغه بل یو اپلای کوم ورباندې نو د دې وګورئ هماغه ایمیج به اپلای کیږي. صحیح ده؟ ښه نو دغه تیم موږ سره ډارک کلر دی، زه راځم دا لایټ ته بدلوم چې زه په لایټ تیم باندې کار کوم چې لایټ ما سره ښکاري. صحیح ده؟ نو دا مې لایټ کړ. نو بیکګراوند کې چې کله ایمیج انتخاب شوی، پکچر انتخاب شوی، تاسو کولی شئ دا ایمیجز انتخاب کړئ تر څو ستاسو د کمپیوټر د ډیسکټاپ سکرین باندې دا ایمیج بدل شي. صحیح ده؟ نو وګورئ ما سره فیلن کوم تیم مې چې اپلای کړی د هغې بیکګراوند دلته ما سره انتخاب شوی دی. صحیح ده؟ نو که چیرې په دغه ایمیجونو کې ستاسې د خوښې کوم ایمیج نه وي، عکس نه وي یا تصویر نه وي، نو تاسو کولی شئ په خپله خوښه باندې یو عکس انتخاب کړئ. لکه راشئ دلته وګورئ چوز ا فوټو باندې به دلته مخې ته یو بټن دی براوز فوټو باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو دا براوز فوټو باندې کلیک وکړئ تاسو ته به دغه ډایلاګ باکس خلاص شي. تاسو کولی شئ د خپل د هارډ ډسک هر یو ځای نه یو عکس راواخلئ او تاسو په خپل بیکګراوند باندې اپلای کړئ. صحیح ده؟ نو تاسو کولی شئ دې ځینې یو عکس راوالئ. لکه زما دغه خوښ شو، دا چوز پکچر باندې کلیک کوم، دا به ما سره دلته اپلای شي. وګورئ د کریشن بیکګراوند وګورم دلته ما سره ښودل کیږي. صحیح ده؟ نو تاسو کولی شئ یو په یو دغلته ځان ته ایمیج بدل کړئ، لکه دا تصویرونه بدل کړئ. صحیح ده؟ که چیرې دا هم ستاسو خوښ نه وي تاسو بیا براوز فوټو باندې کلیک وکړئ، هر یو فولډر کې چې تاسو ایمیجز ایښي وي هماغه راوالئ او خلاص کړئ او یو ایمیج ځان ته پکې انتخاب کړئ. صحیح ده؟ نو زه دا بندوم راځم. ګورئ ما سره بل څه دی، چوز ا فټ یور ډیسکټاپ ایمیج. صحیح ده؟ خپل ډیسکټاپ ایمیج ته یو سایز یو فټ انتخاب کړئ. لکه څنګه ګورئ که چیرې زه فل انتخاب کوم دغه عکس په زما په سکرین باندې به فل راځي. صحیح ده؟ خو که چیرې دغه ایمیج ما سره 4K کوالټي باندې وي نو دا به خپله کوالټي نه خرابوي. صحیح ده؟ خو که چیرې زه راشم دا فټ انتخاب کوم ګورئ سایډونو کې دلته ما سره څه خالیګاوې وښودل شوي. صحیح ده؟ خو دا به نه ښایي ځکه فټ او فل دواړه سره داسې سیم کار کوي. صحیح ده؟
نو دا دواړه سره لږ اندازه ته سیم دي. که چې راشي سټریچ انتخاب ټایل لاوالی ګورې ښه ایمیج چې څومره ووسي دا به په سکرین باندې په همه خپل اندازه باندې څو ځلې اپلای کېږي. صحیح ده. لکه وګوره دا ایمیج اوس ما سره وړوکی دی په خپل اندازه کې یو ځل دلته راغلی یو ځل دلته یو ځل دلته او بیا هم دغلته کې. صحیح ده. نو هر ایمیج چې څومره اندازه ولري په همغه اندازه به دلته په سکرین باندې به ښودل کېږي. د دې یو بل اګزامپل تاسو وایم. براوز پکچر باندې فوټو باندې کلیک کوم زه راځم دغه ایمیج انتخابوم. صحیح ده. دا مې راواخیست. راځئ وګورئ دا وګورئ څو ځلې ما سره ریپیټ شوی دی. صحیح ده. نو هر څومره چې عکس خپل سایز ولري په همغه اندازه باندې په سکرین کې چې څومره ځایږي همغومره به دا ریپیټ کېږي. صحیح ده. نو ټایل مطلب څومره چې دغه عکس وي په همغه اندازه به ځای نیسي او بیا ورپسې بیا ریپیټ راځي. نو تاسو دلته هر یو چې ستاسو خوښه وه هغه انتخاب کوئ. کوم یو کې چې ستاسو سکرین سره فټ ښکارېده همغه انتخاب کې ورته او بس په همغه شکل به تاسو ته دا ایمیج به پریویو کېږي په ډیسکټاپ باندې. کله چې دغه سنټر او ټایل سنټر انتخاب کړل ته موږ سره کلر راځي. ګورئ زه ورته یم چې دا بیکګراونډ کې دا تور سایډونه چې دي دا تور دا دې رنګ بدلوم ورته. نو تاسو به څه کوئ. صحیح ده. کله چې سنټر انتخاب کوئ ریشې دلته ورته یو کلر هم راوالی ورته یم چې اورنج کلر کې دا سایډونه راته وښیوه. صحیح ده. دا به اورنج شي. صحیح ده. خو که چیرې اورنج تاسو خوښ نه یو بل کلر راوالی. صحیح ده. بل اپلای کې ورباندې هر یو کلر چې تاسو ته صحیح ښکارېده په خپل خوښه باندې. خو که چیرې دې کلرونو کې ستاسو د خوښې کوم پیدا نه شو تاسو راشئ کسټم کلرس باندې ویو کلرس باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو کولی شئ د خپل د خوښې رنګ ځان ته جوړ کړئ. صحیح ده. همدغه دی کولی شئ چې دغه کوم یو ایمیج دی د ایمیج په اساس باندې یو عکس یو رنګ ځان ته جوړ کړئ. صحیح ده. نو په همغه طریقه باندې تاسو به څه وکړئ دلته یو کلر به یو رنګ به جوړ کړئ او هغه به اپلای کړئ. صحیح ده. نو دا مې اوکې کړه دا مې اپلای کړه. صحیح ده. راشئ وګورئ دا عکس او دغه رنګ لږ عیناً داسې یو شانته نه دي خو تاسو کولی شئ په خپله خوښه باندې جوړ کړئ ورته. صحیح ده. نو دا و چې موږ څنګه کولی شو یو فټ ورته انتخاب کړو. صحیح ده. ښه دې نه پس موږ سره څه شی دی راځئ او دا خو وایه چې دلته موږ سره عکسونه ول. صحیح ده. موږ څنګه کولی شو زموږ په هارډ ډسک کې چې کله یو ایمیج وي هغه څنګه په خپل ډیسکټاپ بیکګراونډ باندې اپلای کولی شو. راځئ د دې څه لارې طریقې نور هم درته ښیم. تاسو به ایکسپلورر خلاص کړئ او خپل هغه ایمیجز چې کوم ځای کې پراته دي هغه به راوالی. صحیح ده. را به شئ وګورئ ما سره دلته ایمیج شته دا زه دا اپلای کوم په سکرین باندې. صحیح ده. زه ورته یم چې دغه عکس راواله دا ماته په سکرین باندې اپلای کړه. تاسو به څه وکړئ عکس به کلیک کوئ ورباندې انتخاب به یې کوئ او سیټ از ا بیکګراونډ باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده. کله چې تاسو دا کلیک کړئ ریشې بیکګراونډ وګورئ دا به چینج شوی. صحیح ده. دا داسې زوم شوی ولې دی ځکه به تاسو دلته باید شی انتخاب کړئ سنټر انتخاب کړئ دا فل انتخاب کړئ. صحیح ده. ګورئ د عکس به موږ سره بیرته په خپل نارمل حالت کې به راشي. صحیح ده. نو بل طریقه یې څه شی ده تاسو به داسې وکړئ زه بل عکس رالم. ګورئ دا مې راواخیسته د عکس او رایټ کلیک مې ورباندې وکړو ورته مې ویلې سیټ از ا ډیسکټاپ بیکګراونډ. صحیح ده. دا مې انتخاب کړ او رالم. ګورئ سکرین باندې به عکس بدل شوی ما سره. صحیح ده. نو په دغه طریقه یو بله طریقه هم لرو چې تاسو کولی شئ د هغې نه هم استفاده وکړئ. تاسو به داسې وکړئ زه به یو بل ایمیج راولم دقه یو ډبل کلیک به ورباندې وکړئ او دا به راخلاص شي او دلته کې چې دی تاسو به په دې 3 ډاټس باندې به کلیک وکړئ سیټ از ا بیکګراونډ. داسې هم کولی شو یا رایټ کلیک وکړئ ورباندې او په دلته کې به تاسو څه وکړي سیټ از ا بیکګراونډ. نو دغه څو طریقې دي چې تاسو ته مې وښودلې چې تاسو کولی شئ د دې لارې خپل د کمپیوټر دغه بیکګراونډ ایمیج بدل کړئ. ګورئ دا بدل شو ما سره. نو دا اوس څو طریقې چې تاسو کولی شول ایمیج بدل کړئ. دې نه پس موږ سره څه شی دی موږ سره سولیډ کلر دی. ګورئ سولیډ کلر څه کار کوي. کله هم چې تاسو دا انتخاب کوئ تاسو بیکګراونډ باندې عکس نشئ ښودلی یو داسې کلر انتخابولی شئ. لکه که چیرې دا کلر ستاسو خوښ وي نو تاسو کولی شئ دا پرېږدئ. بل یو کلر داسې گرین کلر غوندې کیدی. صحیح ده. هر یو چې ستاسو خوښه وه. نو تاسو په دې سره کولی شئ چې خپل ډیسکټاپ باندې کلر انتخاب کړئ. کلر ورته چوز کړئ چې ایمیج نه وي ایمیج نه غواړئ نو کلر ورته انتخاب کړئ سمپلی. صحیح ده. نو که چیرې بیا هم په دغه کلرونو کې ستاسو خوښې نه و نو تاسو راشئ ویو کلرس باندې کلیک وکړئ دلته ځان ته داسې یو د خپلې خوښې یو کلر جوړ کړئ. صحیح ده. لکه زه وایم چې دغه کلر به صحیح وي نو دا به اوکې کړم کلر به دلته ایډ شي را سره او دا به اپلای شي. ګورئ ساده سمپل کلرس. صحیح ده. نو دې نه تاسو استفاده کولی شئ تر څو کلرس ورباندې اپلای کړئ. نیکسټ موږ سره څه شی د سلایډ شو دی. سلایډ شو به څه کار کولی شي. سلایډ شو دا کار کولی شي چې تاسو کولی شئ په خپل د سلایډ شو په واسطه کولی شئ څو عکسونه انتخاب کړئ تر څو په سکرین باندې به دا
د یو په یو بدلیږي. صحیح ده. لکه سلایډ شو دې ته ویل کېږي کله چې تاسو څو دانې عکسونه انتخاب کړئ او په سکرین باندې هغې ته ټایمینګ ورکړئ، یعنې دغه امیجونه یو په یو به تېرېږي. صحیح ده. تاسو به څه کوئ؟ سلایډ شو چې کله انتخاب کړه تاسو ته وایي چوز پکچر البم فار سلایډ شو. صحیح ده. براوز باندې به کلیک وکړئ. ګورئ الریډي ما راخیستی ده. صحیح ده. بیا هم ستاسو لپاره علم ګورئ ما ایمیجز په نوم باندې فولډر دی، دې کې څه ایمیجز دي هغه مې راواخیستل. صحیح ده. دا ما ته دلته شو. صحیح ده. نو که بل ایمیج فولډر تاسو اخیستی هغه به بدلیږي د دې په واسطه باندې. ښه دا خو شوه چې عکسونه مو ورته انتخاب کړل. چوز پکچر ایوری خو اوکې چینج پکچر ایوری، هر یو عکس باید په څومره ټایم کې بدل شي. لکه وګورئ تاسو دلته ټایمینګ ورته انتخاب وکړئ 30 منټس اخیستل شو، زه وایم 1 منټ کې باید بدل شي. نو هر یو ایمیج به را سره په 1 منټ کې به دا ټریول کوي. صحیح ده. بدلیږي به. ښه دا خو ټایمینګ ورته سیټ کړه. بل ورته شی کولی شو شفل د پکچرز آرډر، معنا ګورئ کله چې دا شفل آف وي موږ سره عکسونه به په نوبت سره به په سکرین باندې به تېرېږي. خو که چیرې دا آن کو نو دا به داسې کوي کله به اوله پکچر به رالي، کله به لسم رالي، کله به درېم رالي، کله به دویم رالي، کله به شلم رالي، یعنې ګډوډ به ده. دوی خپله عکسونه به انتخابوي. اول عکس به روان وي ورپسې به شلم راځي، داسې آرډر به نه وي. صحیح ده. نو زه وایم چې نه دا باید په آرډر باندې روان اوسي. بل یو کمانډ دلته راکړل شوی دی لیټ سلایډ شو رن ایون اف آی ایم آن بیټري پاور. ګورئ وایي کله چې هم زما د کمپیوټر د بیټري پاور کم و نو دا سلایډ شو دې هم روان اوسي، یعنې بند یې نه شي. نو که چیرې پاور کم و نو باید دا سلایډ شو دې بند شي که نو دا به ورته آن وساتئ. نو ستاسو خوښه که چیرې آف ساتئ هم کولی شئ. صحیح ده. او بل ګوره چوز افیټ فار یور ډیسکټاپ ایمیج، نو دا ما تاسو مخکې ویلي چې هر یو تاسو ته په مناسب ښکارېده او د ستاسو د بیکګراونډ ورسره ښه ښکارېده همغه ورته انتخاب کړئ. صحیح ده. فل انتخابوئ، فټ انتخابوئ، سټریچ، ټایل، سنټر، سپین، دا هر یو چې ستاسو خوښه وه. نو دا تاسو مخکې په پکچر سیکشن کې وویل شو. صحیح ده. نو تاسو کله چې داسې ایمیجونه ورته انتخاب کړئ او بیا به وګورئ چې دغه عکسونه به په خپله سره بدلیږي. 1 منټ که چیرې دې باندې تېر شي دا به په خپله چینج کېږي. صحیح ده. نو دا مونږ ورته ویلی دی چې تاسو باید دا عکس باید په دومره ټایم کې دا چینج شي. ښه دا اوس سلایډ شو چې مونږ کولی شو ورته بنچ آف ایمیجز راواخلو او په سکرین باندې پرېږدو او دا به په ټایم باندې ټراول کوي. صحیح ده. تر څو مونږ خپل درس وایو ګورئ دا به چینج کېږي. بل ورپسې څه شی دی وګورئ. ښه دا به زه بند کړم. بل موږ سره کانټراسټ تیمز دي. کانټراسټ تیمز څه کار کوي؟ ګورئ ځینې تیمونه خو ما تاسو دلته وښودل. صحیح ده چې الریډي دلته موږ سره شته، کلرفول دي او ډېر ښایسته ډیزاین شوي دي. صحیح ده. نو دا تاسو سلیکټ کولی شئ. کله کله به تاسو داسې شي وي ځینې خلک دغه کلرفول تیمز نه خوښوي، نو تاسو به څه کوئ سمپل تیمز موږ لرو دې باندې به کلیک وکړئ. دلته وګورئ موږ سره بلیک دی او داسې نور شته، خو دا کلر نه لري، ساده سمپل دي. نو تاسو به څه وکړئ را به شئ دلته به ورته نن به کلیک وکړئ او دا یو به ورته انتخاب کړئ او دا به اپلای کړئ. وګورئ دا به تیم به ورباندې اپلای شي خو داسې کلرفول به نه وي. صحیح ده. ډېر سمپل ساده. ځینې ستاسو ملګري به داسې ساده تیمسونه خوښوي. صحیح ده. دا به ډېر چارج هم نه وي او بس دا به ډېر سمپل به اوسي. نو هر کله چې ستاسو ملګري یا ځینې دوستان وایي چې ما ته دا کلرفول تیم نه دی پکار نو تاسو به راشئ بیکګراونډ کې او کانټراسټ تیم باندې به کلیک وکړئ ورته وایي چې دغه سمپل ورته انتخاب. ګورئ زه دا سیکنډ ون رالم دا وایټ کلر کې چې دی. صحیح ده. دا اپلای کوم. ګورئ هر څه ما سره په وایټ بدل شو خو داسې خاص کلرس به دې کې نه وي کارول شوی چې موږ وایو چې دا کلرفول دی. صحیح ده. نو تاسو به بیرته که غواړئ دا چینج کړئ نارمل حالت ته یې راوړئ، پرسنلایز ته راشئ او بیا راشئ په بیکګراونډ باندې کلیک وکړئ او ورته ووایئ چې دا کانټراسټ تیم څخه دا ماته چې کا دا نن کا. صحیح ده. او اپلای کا. نو دا بیرته هغه خپل پخواني حالت ته چینج شي. کله کوم یو تیم موږ ورته انتخاب کړو. صحیح ده. لایټ تیم موږ ورته ویلو. ښه نو دا اوس زموږ د نن ورځ درس چې موږ تاسو ته د پرسنلایز په باره کې په بیکګراونډ کمانډ باندې خبرې وکړې چې څنګه کولی شو خپل د ډیسکټاپ ایمیج بدل کو، عکس بدل کو. دې کې به موږ سره څه شی و؟ یو موږ سره پکچر و، بل موږ سره سولیډ کلر دی، بل موږ سره سلایډ شو دی. دا موږ ټول تاسو ته وویلي. صحیح ده. نو دا زموږ د نن ورځ درس. هیله ده چې تاسو د دې ویډیو د دې لیکچر څخه ډېر څه زده کړئ او زموږ ویډیوګانې خپل ملګرو سره شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل ته راشئ، زموږ ویډیوګانو باندې لایک کومنټ
کړئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ. کله چې زموږ یوټیوب چینل ته راځئ حتمی او لازمي تاسو یو زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځان سره او زموږ ویډیوګانو باندې ښایسته کومنټ وکړئ تر څو موږ هم په ستاسو کومنټ باندې یو ښایسته کومنټ وکړو، ښایسته ځواب درکړو. نو که چیرې هم تاسو سره په کوم ویډیو کې کوم لیکچر کې کوم یو موضوع باندې مشکل پیدا کیږي ډایرکټلی کومنټ کې شیر کړئ تر څو هغه ملګري چې زموږ ویډیوګانې ګوري هغوی سره هم دغه مشکل که وي هغه هم حل شي. نو موږ به ستاسو ځواب په یا لیکلې بڼه او یا هم په یو ویډیو بڼه باندې به تاسو ته درکوو انشاءالله. نو دا زموږ لیکچر او زموږ ویډیوګانې خپل ملګرو سره حتمی او لازمي شیر کړئ.